دا یورو ته پوس کړی دی چې زما دا عادت دی چې زه اولنی رکعت کې چې کله سوره فاتحه ووایم ځان لمونځ کوم نو بیا په هغې پسې بل سورت ووایم او بیا آیت الکرسي ووایم بیا چې دویم رکعت ته راپاسم سوره فاتحه ووایم بیا سوره اخلاص ووایم بیا بل سورت ووایم نو زما دا طریقه صحیح ده او که نه اوس د ده په دې سوال کې دوه مسلې دي یو مسله خو دا ده چې دوه سورتونه په یو رکعت کې ویل څنګه دي دویمه مسله دا ده چې سورت مخکې کول وروسته کول څنګه دي لکه ترتیب په قرآن کې یو شان دی په منځ کې د څه کو بل شان یې کو الجواب کله چې یو کس مونځ کې سوره فاتحه ووایي او د هغې نه بعد یو آیت وي بیا آیت الکرسي وي یا سوره اخلاص وي یا بل څه وي دا جایز دي او په دې باندې دلیل لا دی د عایشه رضی الله عنها روایت دی په صحیح بخاري کې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کس د یوې سریې سره لېږلی نو هغه کس به امامتي کوله خو چې کوم صورت به هم وي بیا به پسې کوم صورت وي سوره اخلاص وي هغوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو هغوی ته پوښتنه وکړي سلوه لأي شیء یصنع ذلک دی ولې دا کار کوي نو هغه جواب ورکړو وی لأنها صفة الرحمن دي كده الله صفات دي او زمان الله صفات خوختي او خوخ مي ده چې دا اورما نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دلم جواب ورکي او خبرې کوي چې الله د سره محبت کوي خودته د فائدې ستې چې دا کار اگر که جایز دی خو همیشواله پې نه دی کول پکار همیشواله پې نه دی کول پکار چې غوره طریقه د چا طریقه ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هغه دې طریقه باندې چې د همیشه مونځ نه دی کړی کله نه کله سړی وکړي جایز دی هېڅ خبره نه دوه صورتونه یو ځای کول مانځه کې خو د هغې نه عادت جوړول په مخ او همیشه عادت نو دا به غوره نه وي بیا دا مسله چې ترتیب مخکې وروسته کول غوره دا چې په هغه ترتیب ووایې کوم ترتیب چې د قرآن دی د مصحف او که چې ته کله کله مخکې وروسته کړي نو دا به جایز شي خو دا به همیشه نه کوي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر د شپې مونځ کو نو په اولنی رکعت کې سوره بقره ووي بیا سوره النساء ووي بیا سوره آل عمران ووي او قرآني ترتیب کې په سوره بقره پسې کوم سورت راځي آل عمران راځي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناروا کار نه کوي چې هغه کړی دی نو دا جایز دی والله اعلم